نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دلّا پاک نمبر 30 نمبر 20 نمبر يا عدل جل جلاله يا عدل جل جلاله من اے انصاف کون کے ذاتا اے انصاف کولو والا یا عدل جل جلاله من سره اے انصاف کون کے ذاتا علماء کرام رضی نم دیر فائدې ذکر کړی دي اول نمبر فائدہ پکې دارا چې کوم انسانو دا روټي شل ټوکړي دي شل ټوکړي وړي وړي جمی پښپ منی هغه ټوکړه منی ار ټوکړه منی د الله پاک د نومونو کې یا عدل جل جلاله شل ټوکړي روټي دي هر ټوکړه منی په مارکر ولي کې کنه مارکر یا برشمن منی ولي کې یا عدل جل جلاله هغه روټي لکه نونې شرم نونې پوری وړي وړي نونې برابر کې هغه پوری دا طریقه هر جمی په منی کوي ان شاء الله تعالی د خلق زړونو کې به د محبت پیدا شي او د خلق زړونو ورته تابع شي لکه معاشره کې ودار سره درون ګوري او عزت به ولا خلک معاشره کې به څه پیدا شي عزت څه اسانه خبره ده دا ار جمله کار کوي کنه اشد ټکړو باندې سړي یا عدل جل جلاله پری دا انسان الله معزز په معاشره کې به خلک تابعداري د خلک خبره به خصوص مت نه وره دې نمبر پیدا پکې دارا چې کوم انسان د هر من نفس خپل اور سره پیری چې وزن سره وي فرض منځي ځان سره وي یا عدل جل جلاله یا عدل جل جلاله وده غیب رحمت ان شاء الله رزق ملایي الله تعالی ودا اسباب برابر کې د اسباب د رزق فراخي دې به ته وړو خیر راځي د اسباب ګور الله تعالی برابرې دي غیب د رزق او د نیکو عمل توفیق وته ملایي منذ دنداري القرآن درس کې نسو قرآن دا ورېدو علماء نیکان خروج کې نسو پاتېدو د نیکو عمل توفیق وته ملایي ټول له فائدہ هر فرض نفس شرط کړی وي یا عدل جل جلاله بغیر روزي انتظام او دینه کو عمل توفیق او درې نمبر پیدا پکې دارا چې څوک د ماقام من نفس 1000 ضروري زر پیری یا عدل جل جلاله هر ماقام من نفس زر پیری یا عدل جل جلاله د اسماني بلاګان نو بخلص اسماني بلاګان دې همنا بیماری وکړ کی کنه رزق تنګي ناسبه حادثه جسمانی تربوي د دې نه الله محفوظ ده اسماني بلاګان نه الله ستاسو هر مقام باندې نفس وګړي 1000 دی یا عدل جل جلاله دې وجه نه شرف پر موږ تاسو له دې ویل پکار دي یا عدل جل جلاله یا عدل جل جلاله